کله چې یو څوک لړم ووهي نو هغه دې دا عمل وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې یو شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ کوي نو د چې په ځمکه باندې لاس پرې شوی لړم ټک ورکوي. بیا د چوټه راواخیستله او هغه لړم یې ووهي مړ یې کړي. چې کله د لمانځه نه فارغه سو نو بیا یې دا وویله چې لعن الله الاقرب، لعنت الله تعالی دی په لړم باندې چې نه لمونځ کوونکی پیژني او نه غیر لمونځ کوونکی پیژني. او یا یې داسې ویل حضرت علی صاحب وایي چې نه نبی پیژني او نه غیر نبی پیژني. بیا یې په یو لوښي کې وایي اوبه واچولې او په هغه ځای چې لړم وهلی و په هغه ځای باندې یې تویولې، هغه ځای یې داسې موږی مسح کوی او دا دوه سورتونه یې ویل چې قل اعوذ برب الفلق دی او قل اعوذ برب الناس دی. نو ښه طریقه یې دا ده که یو څوک لړم ووهي یو لوښي ته دې اوبه واچوي او په هغه ځای چې لړم ولی په هغه ځای دې تویوي او دا دوه سورتونه دې وایي چې قل اعوذ برب الفلق دی او قل اعوذ برب الناس. انشاءالله الله جل جلاله به شفا ورکړي.